دلخر د عمر د منصور امانت دلخر د عمر د منصور امانت زنده باد زنده باد زنده باد امارت زنده باد زنده باد زنده باد امارت ای د یهودو لاسپوڅی ګاونډیه موږ د دې وطن سرتیرو چې د اسلام د سپېڅلي دین د ساتنې لپاره مو ملا تړلې ده. زموږ مبارزه د اسلام د سپېڅلي دین د ساتنې لپاره ده او هدف مو د اسلامي نظام بقا او ثبات دی. موږ د پردیو مخو ساتونکي نه یو او نه هم سنګر د بل په اشاره نیولی دی. د تاریخ په پاڼو کې زموږ مبارزه تل د اسلامي شعایرو د حفاظت لپاره ثبت شوې ده. موږ هغه لوری نه یو چې د کلمې تر نامه لاندې د بل چا ایجنډا پر اوږو یوسو او د اسلام د نوم په جامه کې د مسلمانانو کمزوري کول خپله دنده وبولو. موږ هغه ځواک یو چې سرونه مو په لاس کې نیولي دي خو اراده مو نه ده ماته شوې. موږ پر هغې ژمنې ولاړ یو چې له خپل رب سره مو کړې ده. پوه شئ تاسو داسې ځواک ته مخامخ یاست چې ځینو یې خپلې وعدې ترسره کړي دي او ځینې نور لا هم د همهغې لارې په انتظار ولاړ دي. تاریخ ثابته کړې چې د ایمان پر بنسټ ولاړه مبارزه د فشارونو او توطیو په طوفانونو کې نه ورکېږي. که څوک فکر کوي چې د دین په نوم به دین کمزوری کړي دا یو تېروتنه ده، ځکه ایمان د پردیو په نقشو نه ړنګېږي. ستاسو یهودو بادارانو تاسو ته د اسلام جامه در اغوستې ده تر څو د مهدي لښکر کمزوری کړئ، خو د مهدي لښکر کمزوری کیدونکی نه دی. همداسې به طاغوتیان الله په دغو سرتیرو وځپي او له مهدي سره به یو ځای شي ان شاء الله تعالی. زنده باد زنده باد زنده باد امارت زنده باد زنده باد زنده باد امارت دلخر د عمر د منصور امانت دلخر د عمر د منصور امانت زنده باد زنده باد زنده باد امارت زنده باد زنده باد زنده باد امارت